ته دا ضمانت ناخلې او زما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاګردان به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم عالمان به درله درکړم استادان به درله درکړم مینان به درله درکړم په مار سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس دغه کتونکو دا سره سالار بچی ولاړ دی د سوات د سیمې او د بغزاله دانش لاله یو نظم ډیر زبردست انداز سره وایي نو هغه ترې ریکارډ کوو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. ما ویل چې راشي نوی کال جانانه تال به اخلمه سور شال جانانه خو زوړ کال دومره دردولی یمه څه به شم دې کال ته خوشحال جانانه قسم مې د په خدای وي قسم مې د په خدای وي نن دې اخلم که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي صداقت وي شرافت وي قابلیت وي عالیت وي یا په بله پیمانه وي کوم چې ستا څه در سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور وي په ما نه ازموینه زما وکړه امتحان زما نه واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کړه زه انسان یم څه مې به راپکې وي زه خپل کمې پوره کړم ځان بار سره جوګه کړم بیا بیرته ته الله شم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کړه ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت جمع نه واخله هر صورت جمع نه واخله ضمانت په دله درکړم هر صورت په دله درکړم زه په خپله ضمانت یم څو سوځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلې او زما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاګردان به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم عالمان به درله درکړم استادان به درله درکړم مینان به درله درکړم په مار سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس دغه کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی. قدرمندو کتونکو دا و سالار بچوړی چې د بغزاله دانش لاله نظم مې ستاسو سره شریک کو تر هغه دمه میا ایاز احمد له اجازت راکوي چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ.